دا زنانا دا د بدکاری دعوت ورکي داسې فحاش لباس یې اچولی داسې خبرې کوي داسې اندازونه هغې په سوشل میډیا باندې اختیاري او باقاعده د واتساپ نمبر او د رابطې نمبر یې ورسره په لینک کې ورکړي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو زنانه نه بدکاري وشوه د الله نافرمانی یعنی زنا وشوه اوس د دې زنانه ایمان ته ګوره موږ او تاسو خپل بد اعمال پټو نیکۍ ښکاره کوو موږ او تاسو چې کومو پټو پټو ګناهونو کې مبتلا یي لیکن ګاونډي په خبر نه دی پلار دی خبر نه دی مور دی خبر نه ده رشتہ دار دی خبر نه دی ښځه بچي دی خبر نه دی یا ستا خاوند خبر نه دی په دې ګناه باندې چې دا په کومې ګناه کې ته مبتلا یي الله خو خبر دی که نه دی د الله نه پټېدی شي نو دې زنانه نه زنا وشوه لیکن زنانه ته پته وه که د دنیا خلکو زه ونه کتلم یو ځای شته چې ونحن اقرب الیه من حبل الورید دا شارک نه ماته زیات نږدې که دغه ګناه نن په دنیا کې را څرګنده نه شوه او د دې ګناه سزا ماته په دنیا کې میلاوه نه شوه نو خامخا زه به دغه الله ته مخامخ کېږم او د دې ګناه سزا به ماله الله د قیامت په ورځ بیا راکوي نو دا زنانه اوس جاړي غمجنه ده فکرمنده ده پریشانه ده چې یا الله دا خو کېدی نشي چې زه ستا عذابونه برداشت کړم په دې نازک بدن باندې یا الله زه د دې ګناه سزا په دنیا کې غواړم د دې ګناه سزا په دنیا کې غواړم انسان دی د خطا نه جوړ دی د سهو نه جوړ دی خطا به کېږي ګناه به کېږي بیا الله رسول فرمایي په تاسو کې بهترین خطاکار هغه دی چې هغه توبه وباسي ګوره د توبې نعمت هم شته لیکن دا زنانه زړه اطمینان او سکون او تسلی نه کوي راغه په خپله باندې غوږ شي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه زنا شوې ده په خپله وایي په خپله وایي ته به یو حاکم یو قاضي ته په خپله به یو ګناه ښکاره کړي تا غلا کړې ښکاره به ووایې تا زنا کړې ښکاره به ووایې دا زنانه ښکاره وایي الله رسول په حد جاری کوي یا رسول الله ما نه زنا شوی ما نه بدکاری شوی په ما حکم جاری الله رسول خپل مخ مبارک یو طرف ته واړو ګوره توبه ده د الله نعمت دی الله پاک انسان ته چې کوم دی فرمایي لو بلغت ذنوبک عنان السما ثم استغفرتنی غفرت لک د ځمکې نه اسمانه پورې خلا دې د ګناه نه ډکه کړه کبیره صغیره څومره ګناهونه دې کړي دي یو ځل په اخلاص سره ووایه الله زما توبه ده زه به درته ټول ګناهونه معاف لیکن دا زنانه زړه بیا هم تسلی نه کوي چې توبه خو ټیک ده لیکن د دې ګناه سزا ماته پکار ده چې ما ولې د الله نافرماني واوره الله رسول یو طرف ته مخ واړو دا زنانه هغه طرف ته راوړېده یا رسول الله ما نه زنا شوي ګوره دا الله رسول خپله چهره مبارکه بل طرف ته واړوله داسې دا زنانه بیا راتاوه شوه مخې ته راغه یا رسول الله ما نه بدکاري شوي په ما حکم جاري الله رسول بیا بل طرف ته نو دا مخ اړول راړول دا د دې دپاره و چې دا زنانه به پاسي لاړ به شي توبه به وباسي الله به معاف کړي الله معاف کوي که نه معاف کوي لیکن د دې زنانه ایمان ته ګوره د دې زنانه د الله یرې ته ګوره چې په زړه کې څومره یره ده د الله زما محترمو الله رسول صلی الله علیه وسلم پوه شو چې دا زنانه په دې ایمان کې دومره مضبوطه ده خطا تې شوې ده لیکن دا د دې خطا سزا اوس په دنیا کې غواړي چې ما باندې خامخا حد جاري شي الله رسول ورته فرمایي داسې کار دی چې دا کله حمل د څلورو میاشتو شي بیا راشه دا زنانه لاړه حمل د څلورو میاشتو شو بیا راله ګورئ ایمان ته ګورئ الله رسول ورته فرمایي چې کله دا ماشوم پیدا شي بیا راشه دا ورته بار بار دا موقع دې دپاره ورکوي چې دا زنانه رانه شي او توبه وباسي بس الله سره پټه صلح وکړي دې دپاره دا موقع ورکوي هغه زنانه ماشوم پیدا شو بیا راغی الله رسول صلی الله علیه وسلم بیا ورته فرمایي چې داسې کار وکړه چې دې ماشوم له یو 2 کاله پی خو ورکړه که نه واوره ماشوم دی اوس چې په تا باندې موږ حد جاري کوو نو بیا به د دې ماشوم څه کېږي ته دې ماشوم له پی ورکړه والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين 2 کاله دله پی ورکړه زما محترمو زنانه راغه دې ماشوم ته 2 کاله پی ورکړه او چې کله ماشوم دومره شو یعنی د روټۍ د خوړلو شو نو روټۍ په لاس کې ده او بیا یې راوسته
دا زنانه بیا راغا الله رسول صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کې ناستا زما محترمو دی ماشوم ته پلاس کې دا روټي دی د پاره ور کړی وا چې یا رسول الله اوس دا ماشوم د پيو د خړلو نه دی دا اوس روټي خړې شي دا د مور نه بغیر موږ د دې ماشوم گزارا کې دی شي اورخه دی وجنه د ماشوم پلاس کې روټي دا یو منظر الله رسول تخی الله رسول صلی الله علیه وسلم چې کله پوي شو چې دا زنانه په یو صورت کې چې کم دی رسته کېدو والا نه ده او دا خامخا دا اوس د حد په ځان باندې جاری کول غواړي دا د الله د عذابونو نه ویریږي اوس په دې حال کې دې زنانو له مرګ راغی چې کومې زنانه په پټو پټو ګناهونو کې مبتلا دي په هغې باندې خاوند خبردار نه دی په هغې باندې رشته دار خبردار نه دی یا ستا په دې ګناه په بدکارۍ باندې ستا ښځه خبرداره نه ده زه خو اکثر دا خبره کوم چې په دې سترګو به ما تا خپلې بیبي ته ګورو او زما او ستا بیبي په دې سترګو به خپل خاوند ته ګوري خپل خاوند ته او چې داسې نه کوي خاوند بهر نامحرمه ښځو ته ګوري او ښځه نامحرمه سړو ته ګوري نو دا د یو بل سره خیانت کول دا د یو بل سره خیانت کول نو دی وجنا وی به پدی خاون یا پدی خزمانی جنت سکه د جنت خوشبو په حرامه خپل خزشتا پردو خزو څخه خبرې کوي خپل خزشتا پردو خزو ته ګوري خپل خزشتا حاجت خواهش د پردو خزو نه پوره کوي زما محترمو الله رسول صلی الله علیه وسلم په حج جاری نو چې کله زنانه باندې حج جاری کی کنه د دې نامې پورې بدا په دې ځمکه کې خخې او بیا به په د کاڼو باران شروع کی دې ترتیب سره به دا زنانه ختم شي او هغه چې کومه ګناه دې زنانه نه شوې وه الله ورته په دې سزا باندې هغه ګناه معاف کړي بیا نو دغه شان دا زنانې هم تر نامې پورې خخه کړه او صحابو په زما محترمو کاڼي ورول شروع کړو چې په دې دې کې زنانه شهیده شوه انا لله و انا الیه راجعون وورغه شهید شوا لیکن عمر رضی الله عنه د دې زنانه متعلق ډیر سخت الفاظ استعمال اخو جلالی صحابیو اهله یو خپل مقام الله ورکړو الله رسول ورته فرمای سبحان الله بوچته واسره وای الله رسول ورته فرمای اے عمر دې زنانه دومره په اخلاص سره توبه ویستدا او دې زنانه په زړه کې د الله یره او د الله محبت دومره دی او د دې زنانه دغه توبه چې کومه وه او په کوم انداز کې د توبه ویستله او په کوم انداز کې په خپل بدن باندې دا سخت او تکلیف یې برداشت کو که دغه توبه په دې ټول ښار او په دې ټول کلي په ګناهګارو بندګانو باندې دغه توبه د دې زنانه تقسیم شي الله به د ټولو مغفرت او بخښنه وکړي